په 2020 کال کې افغانۍ د ډالر په مقابل کې 113 ته ورسېده او نن الحمدلله 3 کال وروسته افغانۍ د ډالر په مقابل کې له 80 نه ټیټه ده 98 افغانۍ باندې یو ډالر تبادله کیږي. زه فکر کوم دا د نړۍ په سطح باندې یو ریکارډ پرمختګ د لاسته راوړنه ده چې افغانستان او خصوصا د افغانستان بانک لري او دا د یو ښه مدیریت څرګندونه او ښکارندویي کوي. نو په دې برخه کې د افغانستان بانک یو کامیاب مدیریت ترسره کو. الله تعالی د نور هم توفیق ورکړي. متاسفانه چې په تیرو 20 کلو کې کوم اقتصاد په افغانستان کې حاکم و هغه یو پرسېدلی اقتصاد و، هغه یو کاذب اقتصاد و. هغه ټول په داسې یو پالیسي او سیاست باندې ولاړو چې د افغانستان غیور ولس خیرات خوره مختصي او لدین علاوه یو بل ډیر منفي اړخ درلود چې د افغانستان اقتصاد یو جنگي اقتصاد و. هلته اقتصاد د جنگ اکمالاتو د جنگ لپاره بیسونه جوړول او د جنگ لپاره د سون مواد انتقالول او د جنگ لپاره چونکی يرغلګل راغلی وو افغانانو نه منل نو کور په کور کلی په کلی ولسوالۍ په ولسوالۍ ولایت په ولایت هغه ځوانان چې هغه نادان وو ساده وو هغه له ځان سره ملګري کول د اربکي په نامو د محلي پولیس په نامو او حتی د منظمو تشکیلاتو په چوکاټ کې هغوی ته نشئی مواد هم رسیدل. اوس الحمدلله موږ کوم لوري ته روان یو هغه په داسې شکل روان یو چې افغانان په خپلو پښو ودرېږي. موږ په تیرو 20 کلو کې نه وینو چې چېرته د یوه پرمختللې فابریکه د حکومت له لوري جوړه سوي، یوه ښه شفاخانه دې جوړه سوي او د روزګار دپاره دې یو داسې سیسټم جوړ سوی چې د هغه نظام له شړېدو وروسته دې هم خلک په هغه کې کار وکړي. راځم دې خبرې ته د تاسې وخت قیمتي ده چې د وړو تمویلونو په برخه کې بهرانیان څه کولی شي له موږ سره. دې کې هیڅ شک نشته چې بهرنۍ نړۍ اقتصادي لحاظ هم وړتیا لري، په تخنیکی لحاظ هم وړتیا لري او تجارب هم زیات دي. اوس له افغانستان سره په حد 300 برخو کې همکاري وشي. اول موږ د دې طرفدار یو چې افغانانو ته د ماهي د ورکړې په ځای باندې د ماهي نیولو چل ورزده سي. هغه تجربه کاغه د زراعت په برخه کې دي، کاغه د صنعت په برخه کې دي، هغه چې په دنیا کې په وړو تمویلونو کې مثمرې او منتجه ثابته شوي دي. د موږ هیله دا ده چې هغه هېواد ته رانقل شي. دوم دنیا ورځ په ورځ د تخنیک په ډګر کې د ټکنالوژي په ډګر کې قدمونه اخلي او ډېر هغه څه دي چې په یو لوی بشري قوت باندې نه ترسره کیږي خو د ټکنالوژي په زور باندې په اسانۍ سره ترسره کیږي. نو له افغانانو سره په دې برخه کې کومک ارتقا د ظرفیت د خلکو روزنه دا به ډېر کومک او مرسته وکړي چې په دې برخه کې موږ کامیابه ګامونه واخلو. او درېیمه خبره دا ده چې کله موږ د وړو تمویلونو خبره کوو نو طبعا
دا به داسې یو څوک غواړي چې هغه سرمایه ولري او نور خلک تمویل کړي، نورو خلکو ته پیسې ورکړي چې هغه یې په کار واچي. نو په دې برخه کې هم بهرنیان له موږ تاسو سره ښه کومک کولی شي. تر کومه حده پورې چې د افغانستان اسلامي امارت اقتصاد محوره سیاست او پالیسي ده، بار بار اعلان شوې ده چې هر څوک په افغانستان کې سرمایه گذاري کوي هغو ته زمینه مساعده ده، له هغو سره کومک کیږي، د هغو مشکلات ورته حل کیږي. زموږ سیاست یو پرانیسته سیاست ده، یو پیچلی او بند سیاست نه ده چې دلته نه څوک راتلی شي او نه څوک کار کولی شي، بلکې هر څوک راتلی شي چې د هیواد نافذه قوانینو رعایت او احترام ولري، سرمایه گذاري کولی شي، تمویل کولی شي، پروژې عملي کولی شي. په دې برخه کې اړوند ادارې همکاري ورسره کوي او زمینه ډېره ښه مساعده ده. له افغانانو سره مرسته د نړیوالو په ګټه ده، ځکه اقتصادي مهاجرتونه د هیچا په ګټه نه دي. د درېیمې نړۍ هیوادونه ټول ضرورت لري، خو خصوصا افغانستان چې 45 کاله جنګ و، دلته خونریزي وه، دلته تباهي وه او دلته اشغال موجود و، یو د شوروي له طرفه، بل د امریکا په مشرۍ د ناټو متحدینو له طرفه. نو افغانستان ډېر ته اړتیا لري. ټولې زیربناوې تخریب شوي دي، که هغه د زراعت په برخه کې، که هغه د مالدارۍ په برخه کې، که هغه د صنعت په برخه کې، که هغه د صحت په برخه کې، که هغه د تعلیم په برخه کې، په ټولو برخو کې اړتیا ده چې لاسنیوی وشي.